رادار څه شی دی او څنګه الوتکې توغندي بیړۍ ورباندې پیدا کوي؟ اوس وخت کې د یو هیواد فضا د کنټرول لپاره رادار درلودل اړین دي ترڅو خبر شي چې زما د هیواد فضایي حریم ته د کوم بهرني هیواد جیټ بې پیلوټه الوتکې توغندي دننه شوي دي. رادارونو څخه په نظامي، ملکي او د هوا پیژندنې برخو کې د وریځو او لویو بړبوقیو جهت او سرعت د اندازه کولو او نورو برخو کې کار اخیستل کیږي. رادارونه د فزیک د یو ساده قانون په اساس کار کوي، هغه د غږ د څپو انعکاس دی. شاید تاسې لیدلی وي چې کله له غره یا هم یوه لرې درې څخه لوړ اواز غږ وکوئ نو بیرته خپل غږ له څو شیبو وروسته اورئ چې دغه غږ ته د غږ انعکاس وایي. کله چې د غږ څپې تولید شي او د یوه واټن وهلو وروسته د یوه جسم سره د ټکر او تماس نه وروسته بیرته منعکسه شي او بیرته اوریدونکو ته ورسیږي چې د څپو استول کېدو او بیرته منعکس کېدو د وخت څخه کولی شو سرعت د څپې او فاصله پیدا کړو. رادارونه هم د رادیوي امواجو یا څپو د لیږدولو او د جسم څخه د بیرته منعکس شوي څپو د ترلاسه کولو څخه د جسم فاصله او سرعت معلوموي. رادارونه اکثره غږیزو څپو په اساس کار نه کوي ولې هغه ستونزه لري. لرې واټن نشي وهلی، بیرته منعکسې څپې یې کمزورې وي نو رادارونه رادیو څپې هوا ته استوي. بې پیلوټه جیټ الوتکې څه ډول رادار کشفوي؟ ځواب ساده دی. رادار رادیوي څپې په لوړ فریکانس سره هوا ته استوي. نو که چیرته د هیواد په فضا باندې الوتکې وي نو څپې د الوتکې سره د ټکر او تماس وروسته بیرته رادار ته راځي چې په دې سره د څپې د استولو او بیرته ترلاسه کېدو د وخت د توپیر څخه کولی شو د الوتکې سرعت واټن پیدا کړو چې الوتکه، موزایل، بیړۍ، جیټ چیرته ده. حتی کولی شو د رادار په وسیله د الوتکې نوعیت او ماډل وپیژنو